الله رب العزت په توفیق سره او داغه په رحم او کرم سره یو پیر بیا د الله رب العزت د دین او د الله د خبرو د رسول صلی الله علیه وسلم د خبرو په دسترخوان باندې راجمع کیږو د یوې اوږدې وقفې نه بعد څه منځ کې اخترونه پکې رالو او څه زما خپل مصروفیات نو الحمدلله چې الله بیا زمونږ په ژوند کې دومره توفیق راکو زمونږ د ساګانې دومره وي چې موږ یې دې موقع ته راورسولو او دا د انسان خوشبختي ده چې دی د الله رب العزت دین واوري او د الله رب العزت دین بیان کی خوشبختی په دې ده چې الله ته د دې ضرورت نشته الله ته هیڅ ضرورت نشته چې ما ته دغه دین واورو الله ته هیڅ ضرورت نشته چې زه بیان کړم الله ته هیڅ ضرورت نشته چې ما ته په عمل وکړو خو که چېرته ما ته واورېدو یا په عمل وکړو یا بیان کړو دا به زما او ستا خوشبختي ځکه چې فایده زمونږ ده په نه اورېدو کې په عمل نه کولو کې نقصان زما او ستا دی الله له خو څوک نقصان نشي ورکولی چې سړی چې زه رب له نقصان ورکوم ته به الله له څه نقصان ورکړې په خپله بېدینۍ باندې هېڅ نقصان الله له نشي ورکولی اولنی او اخرنی نقصان هغه زما او ستا دی اولنی او اخرنی او د ټولو نه لوی تاوان هغه د هغه بنده دی چې د الله دین ته شا کړی ده او د الله د دین نه یې مخ اړولی دی د کله نه چې الله رب العزت د انسانان پیدا کړي دي او دا پیریان او دا سلسله روانه ده او ای به روانه ده قیامته پورې څومره بندګانو د الله به د الله نافرماني کړي خو د الله په بادشاهۍ کې خو څه کمی نه دی راغلی چې یاره پلاني قوم د الله نافرماني کړې وه جو بیا د الله په بادشاهۍ کې دا کمی راغی یا څومره خلکو دینداري کړې ده د اوسه پورې او کوي لګیا دي چېرته دا موږ نه دي اورېدلي چې یاره یو قوم ډېر دیندار او جو د الله په بادشاهۍ کې پکې دا زیاتی راغی نه زمونږ دینداري د الله په بادشاهۍ کې زیاتی راولي نه زمونږ بېدیني د الله په بادشاهۍ کې کمی راولي موږ محتاج یو د الله د دین ته موږ محتاج یو د خپل رب ته موږ محتاج یو اسلام ته د دین د قرآن د حدیث د دینداري دا موږ ته ضرورت نه لري موږ ورته ضرورت لرو او زه په دې اولني بیان کې غواړم چې دې خبرې وضاحت وکړم چې موږ څومره حاجت لرو خپل رب ته موږ څومره حاجت لرو د دین ته د دیندارۍ ته د ټولو نه اولنۍ خبره د دین نه مخکې د هغه چا مبارک کول پکار دي چې د دین دی هغه الله رب العزت دی د مخلوق حاجت خپل رب ته د بندگانو حاجت خپل رب ته دا د بیان نه بهر خبره ده دا به زه څومره بیان کوم او د کومې پورې به بیانومه چې موږ څومره محتاج یو خپل رب ته او د هغه د دین ته ورب الکعبه دا د بیان نه بهر خبره ده ځکه چې موږ په هر حال کې الله ته فقیران یو یعنې داسې حال نشتی که نه چې ما ته یو سړی وایي چې زه دې کې ضرورت نه لرم خپل رب ته زه به څه دا قصه بیانومه چې بنده ضرورت لري خپل رب ته ته ما ته یو سیکنډ داسې نشي ښویی چې ته پکې ضرورت نه لرې خپل رب ته بیا سله موږ هغه رب ته شا کوو ولې د هغه رب د دین نه مخ اړو او موږ د هغه نه یو سیکنډ نشو بیزاره کېدی او هغه زموږ نه د همیشه دپاره بیزاره دی هغه زموږ نه بیزاره دی زموږ د دیندارۍ نه بیزاره دی او زموږ د دې هر څه نه بیزاره خو ما او تا که د هغه نه بیزاره شو دا موږ ځان تباه کوو دا موږ خپل آخرت تباه کوو خپله دنیا تباه کوو خپل بچي اهل و عیال هر څه تباه کوو او څنګه به موږ الله ته ضرورت نه لرو او الله ته محتاج نه یو او هغه پیدا کړي یو هغه زموږ تربیت کړی دی هغه دا زموږ د ژوند روان کړی دیزې پورې را رسولي یو دیزې پورې پاللي یو مخکې به موږ پالي هغه موږ ته هدایت کړی دی هغه راته ښوولي دی چې دا لار د جهنم ده دا لار د جنت ده هغه راته ښوولي دی چې ستاسو رب دا دی ستاسو پیغمبر دا دی ستاسو کتاب دا دی هغه راته دا خبره ښوولې ده چې دې کې ستاسو نقصان دی په دې کې ستاسو تاوان دی د دې رب نه به سړی څنګه بیزاره شي او ما
اوس یو مانځه کې کوم آیات تلاوت کړو که څوک پې پوه شوی پای کې هم دا خبره وه چې یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله تاسو ټول فقیران غریبانان محتاج یې د الله په مخ کې ټول کمزوري والله هو الغني الحمید او الله بېزاره دی بې حاجته دی نه ضرورت لري موږ ته او نه زموږ دی مال ته او نه دی دنیا ته هېڅ شي ته ضرورت نه لري یو څو ایتونه په دې باب کې اگر که ایتونه ډېر زیات دي چې سړی پکې دا موضوع لټوي د انسان حاجت خپل رب ته یا د مخلوق حاجت خپل رب ته که هغه انسان دی که پیری دی که ملایک دی که زناور دی که هر شی دا ټول ضرورت لري خپل رب ته هسې د مخلوق یو مثال والا ولله المثل الاعلی زموږ دا بچي زموږ په شان انسانان دي موږ ته څه غوره نه یو ګورئ موږ د دې خپلو بچو نه غوره نه یو چې زموږ دوه زړونه دي او زموږ غوږونه درې دي او زموږ سترګې ډېرې دي او د بچو هغه کمې نه څنګه چې موږ انسانان یو دغه شان دغه انسانان دي څنګه چې موږ کمزوري دي چې هغوی هم کمزوري دي کوم چې زموږ قوم او نسب دی دغه قوم او نسب دی دغه بچو هم دی خو تا دې ته سوچ کړی دی چې دا بچي تا ته څومره ضرورت لري د الله نه بعد لري ضرورت موږ ته که نه لري نو مخلوق به خالق ته څومره ضرورت لري حالانکه ما او تا صرف څه کوو یعنې د بچو په دغه کې زما او ستا کردار څه دی خپې لاس وو چېرته رزق الله زموږ په نصیب لیکلی هغه راوړو کور ته فقط او دې نه اخوا څه کوو دا ورته ووایو چې بچیه دا کار کوه دا مه کوه نور زما او ستا لاس کې څه دی چې بیمار شي ما ورته یې روغولی شو دی چې بدعمله شي ما ورته یې په زوره نیغې لارې ته راړولی شو او دی چې نیکعمله شي ما ورته یې په زور بدعمله کولی شو او دی چې په ځوانۍ کې مړ کېږي ما ورته یې بچ کولی شو هغه دغه زمونږ اوس حال دی زمونږ کمزورتیا دی بیا هم دا بچي مونږ ته ضرورت لري ولې ځکه چې صرف یعنې زمونږ نه پیدا دي ته سوچ وکړه چې مخلوق به بیا خالق ته څومره ضرورت لري څومره به محتاج یې هغه رب ته چې هغه ولې رزق ورکوي هغه پیدا کړي دي هغه یې پالي د هغه په لاس کې جنت او جهنم دي د هغه په لاس کې دنیا او د آخرت فیصلې دي د هغه په لاس کې هر څه دي څومره به داخله غریبانان یې هغه رب ته او ځکه الله رب العزت په سورة الزمر کې دا خبره کړې ده يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث الله ما تاسو پیدا کړي د میاندو په خېټو کې په دریو تیرو کې في ظلمات ثلاث درې تیرې په درې تیرو کې الله ته پیدا کړي ځکه تا ته اوس څه وایي چې ته دغه رب ته محتاج نو تا ته وایي ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو دغه الله دې ستاسو رب دې باچا دې د عبادت حقدار هغه دې بیا سوال کوي د دې ټولو نه فأنا تصرفون نو د دې لوی رب نه څه شی تاسو بیا اړئ تاسو دې ته دومره محتاج یئ ستاسو پیدایش دغه په لاس کې بیا اخر څه شی دی چې په تاسو دومره اثر وکړو چې دومره لوی رب نه یې واړولی کوم شی دی چې پای کې دومره خوند دی چې ته د دین د خوند نه واړولې یو سړی به ما ته وایي چې نشه سندره دمتوب حرامې پیسې ځواني دا ټولې خبرې سیټ ته کېده دا د هغه انسان خبرې چې د هغه عقل په خپو کې نه دی د خپو نه لاندې دی د خپو د تلي نه دی د خپې د دې لاندې عقل پروت دی دا دومره کم عقل دی چې یو سړی دا وایي چې د شیطان خبرې ما له دومره خوند راکوي چې دومره د رب نه راکوي ده کې به عقل وي د ده په کور کې چې کوم خر ولاړ دی که نه هغه د ده نه هوښیار دی ځکه چې هغه خر هم د الله نافرماني نه کوي ګورې د ده نه هغه کور کې هغه خر چې ولاړ دی هغه ته ښه دی دا خبره سخته ده خو حقیقت دی چې زه الله ما سره دومره احسانات کړي دي او کوي لګیا دی او تاسو سره یې کړي دي او د دې هر څه باوجود یو سړی دا وایي چې ما له د الله په نافرماني کې خوند راځي دا خبره یو سړی به ما ته وایي چا خو کړې نه ده او بار بار تاسو درسونو کې وایم چې خبره دوه قسمه وي یوې ته ویلی کېږي خبره په جوه باندې یوه خبره د حالي لسان الحال په عربي کې ورته لسان الحال وي
خبره جبه نه کوي، د ده حال خبره کوي. دا کم سړي چې د الله نافرماني له ترجیح ورکړې ده په مقابله د دین کې، د ده حال څه وي تاسو ماته ووایئ. د ده حال دا نه وي چې دا بېدیني ماله خوند راکوي. یو سړی چې مونځ اودس نه کوي، د ده حال دا نه وي چې دا بېلمازي ماله خوند راکوي. یو سړی چې ګیره خوري، د ده حال دا نه وي چې ماله دا ګیره خریل خوند راکوي. یو سړی چې فحاشي، زنا، دروغ، دوکې، دړاکیز، غیبتونه، مسخرې، ټوغې چې څه ناروا دي کوي، دلیل دی په دې باندې چې دی دا وایي. اگر که په ژبه یې نه وایي، د ده دا حال دا وایي چې ماله په دې خبرو کې، ماته په دې خبرو کې خوند میلاویږي. الله وی فأنا تصرفون. زه به تاسو نه یو سوال وکړم، او ډېر عجیبه سوال. که صرف په دې یو سوال کې دې سوچ وکړو که نه، نو تا ته به پته ولګي چې ته څومره فقیر او غریب او ملنګ او نشي. او که صرف په دې یو سوال کې دې سوچ وکړو. زه تا ته دا وایم، او دا هر یو نه سوال له جواب به ځان له ورکوي. که ته نه وې پیدا شوی، نو څه چل به شی؟ بعضو ته که سوچونه راځي چې اسمان به را پرېوتی و، ځمکه به چاودلې وه، سیندونه به وچ شوي وو، رزق به نه میلاوېدو، خلک به مړه شوي وو، په ما پسې به ګرځېدو چې دا قیمتي سړی نشته. که ته نه وې څه به و؟ ستا نه بغیر دا کائنات ودرېږي، دا نظام بندېږي. ستا نه بغیر د چا رزق بندېږي. او دا څومره مخلوق چې موجود دی، دا تا ته فقیر دی، تا ته ضرورت لري چې رته به راځي. نو زه درته وایم که نه، الله قرآن کوي، د دې جواب قرآن کې دی. اولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. الله د انسان دا خبره نه رايدي چې دی ما پیدا کړی دی وروستو د دېسې مرحلې نه چې دی هېڅ شی نه و، ما او تا چې څه نه وو، د دنیا نظام نه چلېدو. دلیل دی چې ما او تا ډېر غریبانان او فقیران یو د الله په مخ کې. ما او تا به موږ به دا دعوه کولی چې زه محتاج نه یم، چې زمونږ د وجود دا د دې نورو موجوداتو دپاره فایدهمن وی، داسې چې زمونږ نه بغیر هغوی ژوند نشي تېرولی. نه که ما ورته او ډېر راغلي تللي نه دي، زمونږ دا مشران تللي نه دي، مړه شوي نه دي، ټولو مشران دې الله وبخي. د کم یو پتلو سره دنیا نظام ولاړ دی، او یاره که د چا پتلو سره دنیا نظام ودرېدی او دا خبره حقیقي وی، نو د محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم پتلو سره به دنیا نظام ولاړ. نور چې څومره پیغمبران دي، ابوبکر، عمر ته وګوره، صحابه کرامو کې علي، عثمان رضی الله عنهم، او دا نور صحابه کرام، د کم یو تلو نه بعد دنیا نظام ولاړه. ما ورته ګورئ د دنیا کې ډېر کمزور یو د خپل رب ته، ډېر محتاج یو. دا خبره مې دې دپاره وکړه. او سورة الدهر او سورة الانسان ورته هم ویلی کېږي. د جمعې په ورځې تاسو سحر مانځه کې به اکثر د امامانو نه اورئ چې هغې تلاوت کوي. الله څه وایي د سورت ابتدا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الله به انسان باندې زمانه راغلی چې چا یادونو، او زیر سره دا زیاته کمه، او بیا به دې زمانه راځي چې ما او تا به څوک نه یادي. ورب الكعبه، کوم رب چې په عرش باندې مستوي دی، څنګه چې د هغه د شان سره ښایي، په هغه ته قسم خورم ما او تا به څنګه چې وو داسې به شو. منځ کې دا لږه زمانه چې الله موږ له راکړې، په دې کې ډېر ټوپونه وال نه دي پکار. په دې کې دومره څه وکړه چې کله ته بیا د خلکو نه هېر شې چې الله ته یاد وي. دې خبره ونه رسېږي. په دې لږ وخت کې دومره څه وکړه چې کله ته بیا د خلکو نه هېر شې چې الله ته یاد وي. بس که صرف په دې خبره نن ورسېدې که نه، او دا دې ځان سره ویې وړه، ته هر څه زده کړو، دومره څه په دې لږ ژوند کې زده کړه چې کله د خلکو نه هېر شي، چې د خلکو هغه یادول تا لره ته ورته ضرورت نه لري. ځکه چې هلته تا خپل رب یاد ساتلی دی. او الله مجرمانو ته قیامت په ورځ ووایي نه، وایي نن ما ولې هېر کړي یې؟ تاسو دا ورځ هېره کړې وه،
تاسو زیر کړی وم ها مطلب دا راووتو چې چا دغه ورځ یاده ساتلې ده او خپل رب یاد ساتلی الله یې نه هېروي لکه یو سړی خاورو سره خاوري شي او الله یاد ساتلی دی داسې تاوان کړی دی او چې د مخلوق نه هېر شي او د الله نه مې هېر شي او هېر تېر شي ستا به څه کېږي څه به بیا ستا هغه اصل ژوند چې کوم را روان دی هغه چې کوم باقي ژوند دی په هغې کې به څه کېږي بیا د زکریا علیه السلام قصه تاسو ته اکثرو ملګرو ته به یادوي سورت مریم کې ډېر په تفصیل سره راغلې ده اول یې د الله نه زوی غوښتو چې کله الله ملایک راولېږل او زیر یې ورله ورکړو چې الله به تعالی زوی درکړي او د هغه نوم به یحیی هغه بیا وي الله دې عمر کې زوی تعجب یې وکړو په دې نه چې الله یې نشي کولی خو یاره د الله څه عجیبه قدرت دی په دې عمر کې چې زه دومره بوډا شو نو څنګه یا الله څنګه ګوره کله اعتراضي انبیا اعتراض نه کوي په الله باندې څنګه یعنې تعجب قدرت د الله څومره زورور باچا دی الله ولا جواب ورکو د هغه ملایکو په ژبه کومې چې ورته لېږلي قال ربك هو علي هين رب ستا وایي چې دا کار ماته ډېر اسان دی دا ماته هېڅ ګران نه دی اوس ګوره زه تاسو ته د انسان حاجت الله ته څو پورې چې الله زکریا علیه السلام له زوی نه ورکړو چا به ورکړی دا زمونږ هغه ضرورت دی الله ته څنګه د دې الله نه مونږ غافله شو مونږ یعنې زه د بعضو انسانانو دا منډې به د مخلوق پسې وینم که نه زه یم که دومره منډې د خپل رب پسې والې هغه به ترې راضي شي د دې مخلوق نه مونږ بې پروا کېدیم شو خو څه حالات په انسان داسې راځي دا ژوند داسې جوړ شوی دی چې مونږ یو بل ته ضرورت لرو خو څه وخت کې دا د ژوند نظام داسې دی الله ته کوم وخت کې ضرورت لرو هر وخت هغه چا ته چې هر وخت ضرورت لرو هغه ته یو سړی شا کي او هغه چا ته چې کله نه کله ضرورت را پېښېدی شي او کېدی شي ضرورت را پېښ شي سهار ماښام موږ د هغه په در ولاړ یو زکریا علیه السلام پیغمبر دی عام سړی هم نه دی چې الله وله بچی نه ورکوي الله که چا وله بچی ورکړی ښه الله ورته بیا وایي او ما دا آیت دې دپاره ووایي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا او ته دغه پرېږدوي د یحیا دا سوچ او ته چې ما پیدا کړی وي ته څه شی وي څه ته هم څه شی نه وي ما پیدا کړي دغه شی ستا دا زوی به م نه زه به پیدا کړم دا هغه رب دی چې څو پورې د دې رب سره زمونږ تړون نه وي که نه مونږ ختم یو او په دې څه کم 3 میاشتو کې به دا تجربه د ډېرو ملګرو شي الحمدلله دا نه چې مونږ مونځ اودس پرېښودی او یا مونږ دعاګانې پرېښودي یا مونږ تلاوتونه پرېښودي یا نور عبادت نه الحمدلله صرف هغه جانب د نصیحت او د الله د دین د اورېدو او د زده کولو هغې کې لږ کمی راغلی ما خو که زه د خپله ووایم او زه په تاسو ټولو کې کمزوری یم لکه سهار ماښام د سړي نه چې څه ورک او په دیندارۍ کې د انسان هغه جذبه نه وي هغه جوش نه وي هغه د انسان هغه زور نه وي کوم زور چې کله انسان د الله دین اوري او قرآن او حدیث اوري او پیدا کېږي په انسان کې کنه زما دا خبره غلطه بلکل د ژوند بې نوره څو پیرې مې د ځان نه دا سوال وکړو چې دا کم خلک چې د دین نه لرې دي دا مونځ اودس نه کوي الله نه یادوي عبادات نه کوي چې د دوی دا ژوند ګوره څنګه تېرېږي په دوی باندې دا د سوچ خبره چې دې خلکو دا ژوند څنګه تېرېږي صرف یو درس د دین مجلس انسان نه عارضي څه وخته پورې بند شي د سړي دا حالي او چې یو سړي بلکل دین ته شا کړي د ده به څه حالي دې څنګه دا سا اخلي دیم خاندي را خاندي دیم خوشحالي خو ما ته اوس څه ده ووایي که نه چې کله دا خبره زه بار بار دې ملګرو ته کوم چې کله دې د ګناهونو خوند واغستو که نه د عبادت خوند تاله مزه نه درکوي اوس دا موږ دلته ناست یو که نه ډېر خلک به داسې چې هغه به خوند په دې ټیم کې د انټرنیټ نه اخلي
پای کې به فحاشیم ګوري، پای کې به سندرې ګوري. دا یو خوند دی چې هغوی سکلی دی او دا یو خوند دی چې تا سکلی دی، فرق دی. او تا هغه خوند نه دی سکلی او الله دې په موږ سکیم نه. ځکه ته دا وایې چې ټولې مزې چې دي کوم ځای کې دي؟ هغه هم دلته دي او دا حقیقت دی. هغه خوند سکلی دی او هغه دا وایي ټولې مزې هلته دي او دا دروغ دي. موږ هر لحظه کې الله ته او د هغه دین ته ضرورت لرو. او رب العالمین یو سوال کړی دی او جبیر ابن مطعم وی رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر تلاوت کو دې ته غوږ کېږدي. صحیح بخاري کې دا قصه ده. وی رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر تلاوت کو، زه په هغه وخت کې لا مشرک وم، دی په شرک باندې. رسول صلی الله علیه وسلم تلاوت کو سورة الطور وی. په سورة الطور کې الله د دې مشرکانو سره ډېر بحث کړی دی او تپوسونه یې کړي دي د توحید په باره کې. خصوصا یو سوال الله دا کړی دی، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. سوال دا دی الله وی د دوی نه سوال وکړئ پیغمبره، دوی بغیر د خالق نه پیدا شوي دي که نه دوی ځانونه په خپله پیدا کړي دي؟ ته کوم جواب ورکړي؟ تپوس وکړئ دوی نه، د دوی چې زما نه مخ اړولی او زما د توحید نه، دوی بل چا پیدا کړي دي که نه دوی ځانونه په خپله پیدا کړي دي؟ دې دوو کې ته کوم یو جواب ورکړي؟ دې دوو کې جواب نه په دې اولني کې کېدی شي، نه په دې دویم کې. نه د الله نه علاوه دوی بل چا پیدا کړي دي، نه دوی ځانونه په خپله پیدا کړي دي. قرآن هوښیار سړی چې لولي ډېره مزه کوي او چې سوچ پکې کوي. یو خاص زموږ د تلاوتونه اوس دې آیت کې دنه غټه خبره پرته ده چې ته ګوره په خپله دې ځان نه دی پیدا کړی، د الله نه علاوه چا نه پیدا کړی، خو دا لازمي جواب دا شو چې ته الله پیدا کړی، چې هغه پیدا کړی نو بیا هغه ته غاړه ولې نه ږدي؟ نو دغه وایي دا جبیر ابن مطعم وی کاد قلبی ان یطیر. وی ما چې د رسول سم د تلاوت اورېدو دې ته ورسېدو که نه، وی نږدې و چې زما د زړه الوتی وی، لکه دې خبرې را باندې دومره اثر وکړو چې زه به د دې څه جواب کوم؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. دوی په خپله ځانونه پیدا کړي دي که نه د الله نه علاوه بل څوک دی چې دوی پیدا کړي دي؟ نو زما د زړه نږدې و چې زما د دې سینې نه راوتی و الوتی وی، داسې اثر یې زما باندې وکړو. نو اوس که دا سوال موږ د ځان نه وکړو نو زموږ محتاجي الله ته هغه به ښکاره شي. موږ د الله نه علاوه چا نه یو پیدا کړي، نه خپل ځانونه به خپله پیدا کړي. چا پیدا کړي؟ الله. نو موږ هغه ته څومره حاجت لرو. او الله رب العزت په قرآن کې ځای په ځای دا خبره کړې ده چې تاسو ګورئ دا سوچ مه کوئ چې زه تاسو ختمولی نه شم. الله وایي زه په دې قادر یم چې تاسو بالکل ختم کړم او بل مخلوق راولم. او ځکه الله رب العزت په سورة الانسان کې دا خبره کړې ده، نحن خلقناهم وشددنا اسرهم. الله وایي ما دا مخلوق پیدا کړی دی او د دوی دا هډوکي ما مضبوط کړي دي او د دوی دا بندونه او د دوی دا بدنونه، دا دوی چې بې داسې فخر کوي او دوی چې بې داسې تکبر کوي، الله وایي دا هر څه ما ورکړي دي. خو بیا د سوچ خبره دا ده، وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا. الله وایي که زه وغواړم که نه دا به ختم کوم، د دوی په ځای به نور راولم. نه شي کولی. دا موږ یې راوستي نه یو، زاړه چې شو ټول ختم شوي. دا زما او ستا دا بدن، زما او ستا دا ځواني، زما او ستا دا ښایست، دا مال، دا بچي، دا شهرت، دا دبدبه، دا روغ صحت، دا هر څه ګوره الله را کړي دي. کوم رب چې را کړي دی هغه اخیستی هم شي. که نه یوازې د الله سره دا طاقت دی چې هغه انسان له نعمت ورکوي. اصل خو دا طاقت هم شته چې نعمت دی نه واخلي، او هغه سره دا طاقت هم شته چې نعمت ته له د سره نه درکوي. دا دومره تفصیل ما وکړو د څه دپاره؟ د دې دپاره چې د الله نه او د الله د دین نه موږ بېزاره کېدی نه شو. او الله اکبر
او بیا موږ د دې نه بعد دا خو موږ الله ته ضرورت لرو په خوراک کې، په څښاک کې، بدن کې زړه درزېدو کې، ساه کته بره کېدو کې. کله کله په انسان باندې داسې حال راشي، کېدای شي تاسو هم دا تجربه کړې ده، په هر انسان باندې راشي. کله سړی داسې سوچ کې شي، فکر کې شي، یا یو حادثه راشي او سړی وایي که زما دا زړه نور ودرېږي او کېدای شي زما نه ساه وځي. کله انسان باندې داسې یو دغه راشي. ته دې کمزورتیا ته ګوره که نه چې دغه ټیم کې سړی بیا ځان له جواب دا ورکړي که ساه د نه وځي نو ته څه کوې؟ څه کولی شي؟ لکه یو سړی دی هغه باندې علامات د دغه راښکاره شو د هارټ اټیک او هغه ته پته ولګېده او دردونه پرې رالو، شونډې شنې شوې او بلکل آخري مرحله کې او دی په ملګري پسې منډې وې غیر پاس یا کور کې دی پلار یې راپاسو، ښځه یې راپاسو، بچي یې راپاسو، کیله یې راپاسو، ملک یې راپاسو. څه به وکړي د سره؟ لږ به وله دا ساه اوږد نه کړي سهاره پورې. هغه وایي یاره وایي دړ پرې راغی، وایي چې موږ هسپتال ته وړو جو په لاره مړو، موږ چې هسپتال ته وړو په لاره مړو. دا زما او ستا هغه حال دی، دا زما او ستا زور دی، دا زما او ستا طاقت دی. ځکه ښه خبره دا ده چې هغه رب ته غاړه کیدو، د هغه دین ته غاړه کیدو، د هغه اطاعت ته غاړه کیدو. زموږ بله څه چاره نشته، بله څه لار نشته. بیا د هغې نه بعد موږ محتاج یو الله ته چې موږ له هدایت راکړي او موږ نیغې لارې ته راوړي. دا بل حاجت دی زموږ الله ته، ډېر غټ. صرف ګوره الله ته موږ دې کې ضرورت نه لرو. دی بعضو خلکو صرف دا سوچ دی چې موږ الله ته ضرورت لرو په څه کې؟ په خوراک څښاک کې، په مال کې، په بچو کې. او چې لاس اوچته هم ده کوو، یا الله پراخه مال الله کوي. بعضو دعاګانې هم صرف دنیوي. کله کله سړی چې سوچ وکړي حیا سړي له ورځي چې یاره زما دا بنده هم صرف زما نه دغه دنیا غواړي. چېرته یو ورځ ونه وي چې یا الله ته زما نه راضي شه، یا الله ما له جنت راکړه، یا الله خپل دیدن را نصیب کړه، یا الله دیندارۍ ته کړه. خو چې لاس اوچته یا الله بس چیز دا نه چې دنیا مه غواړه. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. آخرت بم د الله نه غواړي او آخرت به ټول نه اهمي. صرف موږ په دې کې ضرورت الله ته نه لرو. یو لوی ضرورت چې موږ الله ته لرو هغه دا چې الله موږ ته نیغه لار وښيي، الله موږ دین ته راواړوي. دي کافران له الله رزق نه ورکوي، د هغوی خو دا حاجت پوره شو ځه، خو هدایت پوره څوک ورکوي؟ بیا حاجتمند دی الله ته. او که چېرته الله رب العزت د یو چا نه توفیق والي په دې مجلس کې به کښېني. که الله چا نه طاقت او توفیق والي دا خبرې به واوري، دا به بیان کړي. بیا ما ورته ضرورت لرو. او زه درته یو آیت ویمه او په دې کې به سوچ وکړي او د رب العالمین احسان هغه به راته رایاد شي او د رب سره به دې محبت ښه ډېرې شي. الله سوره بقره کې وایي ګوره واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. الله ما یاد کوي زما ذکر کوي او داسې ما را یاد کوي، یا په دې زما ذکر کوي چې ما تاسو ته نیغه لار ښولې ده. الله وایي د دې نه مخکې تاسو په هېڅ هم نه پوهېدئ، دا خو ما د باندې احسان وکړو چې نیغه لار مې ته وښوه. که الله دا دین نه وی ښوولی موږ ته چا راته وښوو؟ که الله د اسلام طاقت او توفیق نه وی راکړی چا به موږ له طاقت او توفیق راکړو؟ که الله زموږ دا ژبه نه وی ګویا کړې په لا اله الا الله باندې چا به ګویا کړې وه په دې باندې؟ که الله موږ ته دا خبره نه وی ښوولی چې الله یو دی چا به موږ ته ښوولی و چې الله یو دی؟ که الله دا پیغمبر نه وی رالیږلی دا دین موږ ته چا بیان؟ که دا علما نه وی هر وخت او دوی له طاقت الله نه ورکړی دا دین د کوم ځای نه زده کوه؟ الله ته موږ ضرورت لرو په دې ځای کې. او ځکه هغه قصه څو پیرې ما بیان کړې ده، سورة الحجرات هغه یو آیت شان نزول دی. بعض بانډچیان راغلي و اسلام یې قبول کړی و، او ذهن ته به قصه راغلي کوم ملګري چې تکړه دي اسلام یې قبول کړو، به یې څه جل کوو په مخه به یې وي موږ اسلام قبول کوو، موږ اسلام قبول کوو. دا موږ کې هم داسې دانې شتي بعض په مخه به پیغمبر ته وي موږ ګوره جنګ ونه کړو، هغه به وایي زه ښه دی. بیا به چې صحابه کرام صاحب موږ ګوره جنګ ونه کړو، هغه ډېره ښه دی. دا غریبانو به څه جواب کړی؟ اوس دوی لګیا دي موږ قبول کړی، موږ قبول کړی.
رب العالمین خو جواب وکړو، سم جواب یې وکړو. یمنون علیک ان اسلموا، الله وی دوی دا خبره ډېره اثباتي په تاسو باندې چې موږ اسلام قبول کړی. قل لا تمنوا علی اسلامکم، ورته ووایه چې دا مه اثباتوئ چې موږ اسلام قبول کړی، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الله دا خبر اثباتي چې تاسو له هدایت درکړی دی او تاسو الله ته ضرورت لرئ. زه ته په الله قسم خورم بس خبرې کول به مناسب نه، خو کله یې سړی د فایدې دپاره وکړي. په دې دوه نیمو میاشتو کې داسې سوچ هم ما ته راغلی دی چې کیدای شي الله زما نه طاقت اخیستی د بیانولو، نو زه سخت انتظار مې کو چې زه لږ فارغه شم، زما ترتیب برابر شي. چې اول پیر زه صرف یو دوه خبرې د الله دین وکړم، زه مطمئن شم چې الله توفیق راکړو. او په رښتیا که الله د توفیق نه وی راکړی ما به څه بیان کړی، او که الله د توفیق د اورېدو بیا موږ له نه وی راکړی موږ به څه اورېدلی. دا ټول دلیل دی په دې باندې چې موږ الله رب العزت ته محتاج. او هغه حدیث خو به تاسو ته یاد دی، حدیث قدسي، یا عبادي کلکم ضال. الله وی حدیث قدسي دی، الله وی ای زما بندگانو تاسو ټول بېلاري یئ، ټول بېلاري یئ سوای د هغه چا نه چې زه ورته نیغه لار وښیم. موږ ټول محتاج یو الله ته چې الله موږ ته نیغه لار وښي، او چې الله راته نیغه لار نه ښولي والله که موږ ته څوک نیغه لار وښي. څومره زموږ د معاشري افراد دي زموږ ارمان دی چې هغوی نیغې لارې ته راواوړو، خو زموږ ته طاقت نشي چې نیغې لارې ته راواړو. څومره زموږ مسلمانان دي چې د هغوی د ارمان دی چې د هغوی بچي دي نیک عمله، خو هغه بچي نه نیک عمله کېږي، هغوی ته هدایت نه میلاوي. دلیل دی په دې چې موږ ضرورت لرو چاته؟ الله ته. الله پیغمبر ته دا وایي، او زه چې پیغمبر ته الله دا وایي، د پیغمبر نه اخو بیا بل څوک دی. سورة المائده کې الله رب العزت په یهودیانو باندې رد کوي. یهودیان راغلي وو په رسول صلی الله علیه وسلم پسې د زنا هغه مسلې راوړې وه، بیا به یې کې هغوی دروغ وایي چې نه په تورات کې خو رجم نشته. زمونږ په تورات کې دا دي چې څوک زنا وکړي موږ له مخ تورو په خرې سور کړو، په کوڅو کې ګرځو را ګرځو، موږ دا کار کوو. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې دوی باندې خو رجم دی، او بیا هغه تورات کې ورته خبره ثابته کړه، هغې ګمراهانو بیا هم ونه منله. اوس ګوره موږ الله ته څومره ضرورت لرو. رب العزت ایتونه راولېږي، په هغه ایتونو کې الله پیغمبر ته وایي ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. پیغمبر ډیر خپه شو چې ور دوی ته کومه په تورات کې مو خو به نه مني. الله ته پیغمبره چې زه څوک د نیغې لارې نه واړوم نو ستا په لاس کې د طاقت نشته چې به یې نیغې لارې ته راواړې، چې پیغمبر سره د طاقت نشته چې هغه څوک په زور نیغې لارې ته راواړي. ما ورته سره طاقت کم ځای کې نو که چېرته الله دله د یو 2 رکعاتو طاقت درکړی که نه نو د الله شکر ادا کوه. که چېرته الله دله د دیندارۍ طاقت درکړی د الله شکر ادا کوه. داسې نه چېرته مستی د پکې راشي یا په زړه کې دې څه خبرې راشي او دغه ټک خطا دینداري چې کوي دا ځنم الله رب العزت وایي. او ډېرو حدیث شوي موږ یې قصې هم بیان کړي او بعض موږ لیدلي دي مخامخ والعیاذ بالله. ځکه د نیکانو خلکو یو دعا څه وه سورة آل عمران کې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. یا الله زمونږ د زړونه کاږنه کې وروستو دې نه چې تا مونږ ته نیغه لار ښولې. دې کې 2 خبرې، یو خو دا دعا ډېره قیمتي ده په مخه یې غواړه، یو ګوره د نیکانو خلکو ته پته ده چې موږ الله ته حاجت لرو. که دغه رب زمونږ د زړونه په دې دین مضبوط نه کړي که نه نو بل څوک یې نشي مضبوطولی. نو نصیحت هغه دا دی چې دغه رب ته واپس شئ، دغه دین ته واپس شئ. او دینداری یوازې دا نه ده زموږ دا څه دینداري یوازې دا نه چې ته کله نه کله خپل مرضي مطابق لمونځ کوې هغې ته خوشحالي. دینداري مطلب اسلام کې ننوته،
او هغه الله دا مسله حل کړې ده په سورة البقره کې ادخلوا فی السلم کافه د اسلام پنځمې حصې ته ورننوځئ ټول اسلام ته زما پکې صرف دا دغه خوښ دی دا ګیره ما به ګیره پرېښودي د بعضو خلکو ګیرې پرېښودي نور دین نه وي موږ پکې دا خو څه دینداري نه شو زما صرف دا چې مونځ مې خوښ دی نور سره به څه کوو زما صرف دا دی چې درس اورېده خوښ دی نور سره به څه کوو زما دین بیانول خوښ دی نور سره به څه کوو دین کې داخلي شی نه د عقیدې نه د اخرني مسلې او د فتنو دور د قسمه قسم فتنې او روزانه ګوره نوي نوي راوځي دا سوچ مه کوئ چې راختمي او دا د رسول وسلم پیشنګویي ده داسې به کېږي دقه شان به کېږي هغه ویلي چې اخره زمانه کې به فتنې ډېرې شي ایمانونه به د خلکو نه وځي ختم شي دقه شان به کېږي خو دا پیغمبر چې په هغه وخت کې پیشنګویي را کړې ده موږ ته ولې فتنې خو به راځي خو موږ ته پته ده که نه یې ویل هم راتلې به ولې موږ ته ووایي چې فتنې به راځي ځان وساته بیا دې فتنو کې او ځان په فتنو کې هله ساتلی کېږي چې سړی د علم او علماو سره په رابطه کې ډېره لویه یعنې فایده ده د هغه چا چې سړی هر وخت د علم د مجالسو سره تړلی شوی څومره سړی که بېدین هم شي خو بیا راواپس شي الله ته که لرې شي بیا الله ته راواپس شي او ځکه په ملګرو کې هم داسې ملګري ډېر ساته او که ډېر درته الله نه نصیب کړي یو څو دانې پکې ساته چې تا ته کله نه کله وایي چې ګورئ الله به خفه شي او نه یاره دا ماته حرام ښکاري نه دا طریقه صحیح نه ده او جهنم ته داسې نه لاړ شو که ډېر د الله نه په نصیب کړي او د ګډو وډو سره د ناست د پاس ته راځي خیر دی یو دانه دوه پکې داسې ساته چې وخت په وخت تاله یو ټنګ درکوي چې نه د دیني مجالسو او د دیني ملګرو ډېرې فایدې دي ما الحمدلله ځای په ځای بیان کړي دي دا موضوع هغه نه ده موضوع زما دقه و چې موږ هر وخت ضرورت لرو چاته هغه الله ته هر وخت موږ ضرورت لرو هسې یو سوال الله کړی دی او تاسو پکې سوچ وکړئ سورت فاطر کې دا سوال الله کړی الله وایي او دا سوال چې د مسلمانانو نه دی د ټولو نه دی يا أيها الناس الله يا خلق اذكروا نعمة الله عليكم یاد کړئ هغه نعمتونه چې کوم ما تاسو له درکړي دي والسؤال دا دی هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض الله وی زمان علاوه بل څوک خالق شتي چې تاسو له رزق درکړي د ځمکو او د اسمانونو او د نعمتونو درکړي نو چې دومره احسانات یې موږ سره کړي دي پکار دا دی چې موږ هغه رب ته غاړه کیږدو د هغه اطاعت وکړو د هغه دا خبره یاده کړه دا نقطه د هغه د عبادت ګورې موږ په دې نه کوو چې موږ له رزق راکوي نو هله به عبادت کوو که یو سړی داسې فقیر ملنګ شي که نه چې په لاره کې پروت وي او د لوږې نه مړ شي بیا هم د الله بندګي کوي دا هم د هغه رب امتحان دی په دې بنده باندې یو سوال الله کړی دی په سورة الملک کې او د دې به سړی څه جواب کوي أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه دا کوم رب چې تاسو له رزق درکوي که دی دا رزق بند کړي اوس مخکې خبره ته پوره کړه صرف الله دغه ویلي دي أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه دا کوم رب چې رزق درکوي وی که دی دا رزق بند کړي او که دی ستا دا ساه ودروي او که دی د زړه دا درزېده بند کړي او که دی تاله بچي نه درکوي او که دی ستا بدن نه روغوي او که دی تاله دا نه درکوي او دا نه درکوي او دا نه درکوي ټولو یو جواب دی او خبره ختمه شو بله به موږ له څوک راکړي بیا نو الله ته واپس شئ د هغه دین ته واپس شئ خصوصا په دې فتنو کې
چې سهار ماښام سړی په خپل ایمان یریږي او سړی دې سوچ کې شي چې قبر کې چې میږدي نو مسلمان به یم که نه کافر به یم، قبر کې چې میږدي په الله به مې ایمان مضبوط وي که کمزوری به وي. دا مرګونه نن سبا ډېر زیات شوي دي، خصوصا اچانک مرګونه، او دا هم د رسول وسلم پیشنګویي دی چې قیامت ته نږدې به اچانک مرګونه ډېر شي، نو هېڅ پته نه لګي. هر وخت خپله اړیکه څه نه څه هغه د دین سره ساته. کیدای څوک راته دا مو وایي په زړه کې دا سوال کوي، بعض په دې غوسه شي ستاسو خیال نو هر سړی عالم جوړېدی شي. موږ دا نه دي ویلي تا ته چې ته عالم جوړ شه، او زه درته دا ووایم خفه کېږه مه، هر کدو کریله سړی هم عالم نشي جوړېدی. دا خاص مقام دی چې الله یې چاله ورکوي. زما د دې خبرې مطلب دا دی چې ته د دین سره خپل تعلق ساته. د دین سره تعلق ساتل دا دی چې ته کوم عبادات چې الله په تا لازم کړي دي هغه کوه، کوم چې مستحب دي هغه کوه، دین زده کوه، دین نورو ته بیانوه. هر وخت نو ایمان به دې تازه، او دا فرق تا به نن محسوس کړی چې نن چې تا دا بیان واورېدو ته نن څنګه او ته پرون څنګه وي. اوس ګوره ستا اراده به دی چې نه یاره سهار مانځله نور کله به زه تلم امام به ولاړو او ما منډې والې. نن مې اراده دی چې سهار اذان وایي چې زه جومات کې تهجد ما کول په منځ کې کمزورتیا راله، نن به تهجد بیا راتازه شي، دغه شان تلاوت به بیا راتازه شي، دغه شان که څه ګناه کې سړی اخته شوی هغه به نن پرېږدي. دا فایده ده چې کله انسان تعلق ساتي د څه سره؟ د دین سره. الله رب العزت دې موږ د دې دین سره تړلي وساتي د مرګه پورې، او الله رب العزت دې موږ هغه وخت کې په موږ باندې مرګ راولي چې کله رانه الله راځي. او درسونو سلسله به انشاءالله هم هغه زړی لږه تبدیلي به پکې راځي. یو تبدیلي دا دی چې د جمعې په شپه به درس دلته نه وي، هغه به په سولۍ کې هلته یو جومات دی او هلته ملګري ډېر دي، پښتانه ډېر زیات دي هلته، نو زموږ داسې ترتیب دی چې جمعې په شپه درس به هلته وي، او یو ورځ به پکې بله ورځ یا دوه دا تبدیلي راځي. نو زموږ په دې خپل جومات کې به 3 درسونه یا 4 درسونه، او نور به انشاءالله ترتیب هغه بهر جوړ. موږ دغه یو خو موږ ته معلوم دی انشاءالله د جمعې د شپې، دا بل به هم تاسو ته دې هفته کې بیا موږ خبر درکړو. نور ترتیب باک کوي، د اتوار د ورځې نه به شروع کوو، او کم ترتیب چې مخکینی او سوال جواب تفسیر سیرت دغه درسونه به انشاءالله که الله ژوند او توفیق راکړو هغه به بیانو. او ملګري اکثر لا نه دي خبر چې درسونه شروع شوي دي، ملګري خبر کوي، او د ځان سره کوشش وکړئ چې نه وي ملګري راولئ، دعات الی الله جوړ شئ، الله ته دعوت ورکوونکي. دا ذمهواري یوازې زما نه ده چې زه به بیانوم او تاسو به سبحان الله سبحان الله کوو. تاسو ته خبره زما دي نه اسانه ده. څنګه اسانه ده؟ صرف یو کس راوله که نه تقریر به ورته کوې، صرف یې راوله، نو ستا دا کار خو ډېر اسان دی. ګران خو زما دا کار دی چې زه کېرم، زه بیانوم، زه ذمهوار یم. بیا ته صرف ملګری راوله، د الله بنده ته راځه نن چکر لګو راوله، لکه څنګه چې ته یو کس د لاس نه ونیسي ځان سره بازار ته بوځي، راځه بازار ته ځو، راځه پارک ته ځو، راځه چکر لګو. نه دي بولي تا چاته څوک؟ چې یو ورځ یو کس د لاس نه ونیسي دلته یې راوله، او بیا ستا ذمهواري ختمه. چې کله هغه د دې خوند واخیستو، نو بعض ملګري زه پېژنم چې هغه به راتلو ښه په ترتیب سره او ځان سره ملګري راوستو، کومې چې راوستي هغه اوسه پورې دی هغه ګډوډ شوي دي. نو د دین بیا یو خوني، نو کوشش کوئ چې ځان سره ملګری، دعا، خپلوان، مشران، کشران، دا به ستا دپاره صدقه جاریه چې کله تا په خاورو کې کېږي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.